सूरत हूद आयत नंबर 113 और उन सबक के दा खबर तेरा शे हुआ चे फस्तकिम कमा उमिरता द दी जना पिंज़ खास मसअले ज़िक्र कई पिंज़ कारुना ज़िक्र कई द्रे कारुना द कूलु दी او دو د نه کولو دي اولنی کار چې د کولو دی هغه استقامت ته استقامت اختیار کې دویم کار یې چې کم دینو د کولو چې دی ابا سبا سبق کې ان شاء الله بل رسترازی اقیم الصلاۃ منس قائم کې دریم کار د کولو چې دی وصبر صبر کوا دام بچ کم دینو راضی دا درې کارونه د کولو دي دو کارونه ذکر کړیو د نه کولو پرون یو تیرشه ولا تطغوا طغیان بنکه سرکشی بنکه بغاوت بنکه حق سره به باطل نه ګډوډه توحید سره به شرک نه ګډوډه سنت سره به بدعات نه ګډوډه دې ته طغیان وای دویم سیس دی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ظالمانو طرف ته رکن نه کې نن دا دویم خبره ذکر کړي د نه کولو دا د نه کولو چې دی ته نواهی وای ا د کولو چې دی هغه ته اوامر وای درې اوامر دو نواهی دویم نه ذکر کړي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ظالمانو طرف ته چې کم دینو ټیټیږي نه ظالمانو طرف ته جوکاو نه اختیاره میلان به نه اختیاره د دې ډېرې مختلف معنی کړي دي علماو او ټول تفاسیر تقریبا ملتا جلتا دي او ډېر تفاسیرو پکې چې کم دینو ډېر باسم کړي دي ما د اوسو تفاسیر ځان سره وروړي دي چې رکن الی الذین ظلموا څه شی دی ځکه چې نن موږ د دې مرتبې نه تیریږو لګیایو وای چې ظالم طرف ته به ښکته کېږه ما ټیټېږه ما جوکاو مه کوه نرمي مه کوه د ظالم هغه کم ظلم چې دی هغې ته ښه مه وایه د هغې ملګرتیا مه کوه ظالم سره ناسته پاسته مه کوه ظالم سره تعاون امداد مه کوه او د ظالم په ظلم خاموش مه پاتې کېږه دا د دې رکن معنی دي ټولې دا کړي دي مفسرینو دی کې زه حوالې در کوم انشاءالله که دې ټولو کارونو کې د کم کارم کړي وي فتمسکم النار اور به درته رګي جهنم ته به ځې جهنمي شوې نو دا یو ډیر زیات اهم مسئله ده خو بیا رکن ذکر کړی دی رکن څه ته وایي لکه ګوره موږ او تاسو په دې معاشره کې ګورو د خلکو پاټۍ دي او د خلکو جماعتونه دي تنظیمونه دي نو هغې کې دا چې کم دی نو رکن سازي کېږي ځان سره ملګري کوي که نه رکن نو رکن معنی دا ده چې ته د چا ملګري شي د چا ملاتړ شي او هغه په تا باندې مضبوط او زورور او زیات شي دې ته وایي رکن جوړېدل یعنی ته د چا داسې ملګري شي چې هغه په تا باندې دغه جماعت زیات شي هغه په تا باندې مضبوط شي هغه ستا د وجې نه چې کم دی نو زورور شي ستا د وجې نه زیات شي تکړه شي دې ته ویل کېږي رکن بس ته چې په معاشره کې که د چا ظالم د پاره ته دکه شی جوړ شوي نو تا ته به په تمسکم النار لګي اور به درته لګي دا تفسیر دی دې ته وی تفسیر چې کوم دی نو سراج المنیر دا چې چا لیکلی د هغه نوم دی خطیب شیربینی پاسې به لیکلی غټ خطیب شیربینی د دې حوالې ډېر خلک به ورکوي دا ډېر معتبر تفسیر دی او ډېرې پخې پخې خبرې کوي ډېرې پخې پخې ګورو موږ چې دې باره کې د څنګه خبرې کړي دي اخره کې به بیا موږ یو خبره کوو دی فرمایي ولا ترکنو تاسو ممایل کیږئ لا تمیلو الی الذین ظلموا
هغه چا طرف ته چې ظلم کړی دی ادنا میل معمولی غونته کې مور ټیټیږه معمولی غونته کې مخکته کېږه معمولی غونته کې جو قوم اختیار وا فتمسکم النار ای تصیبکم بحرها تاسو ته به د هغې هغه تب ضرورسي والنهي دلته چې دا کومه نهي ده چې ته مور ټیټیږه مور ښکته کېږه مچ کم دین ورسره کېنه پاسه للانحطاط فی هواهم دا چې کم دینو د هغې د خواهشاتونه د منع کېدو والانقطاع الیهم او هغې سره چې کم دینو قطع تعلق د پاره ده ومصاحبتهم ومجالستهم هغې ملګرتیا او د هغې سره د ناستې نه ده چې منې هغې سره کېنما ای سره ملګرتیا مه کوه وزیارتهم د هغې زیارتونه مه کوه ومراقبتهم هغې سره چې کوم دی نو مراقبې مه کوه والرضا باعمالهم د هغې په عمل راضي کېږه ما خوشحالېږه ما والتشبیه بهم هغې سره هېڅ څیز کې مشابهت مه اختیاروه هېڅ څیز کې اخره کې به وایي چې ظالمان څوک دي اخو هر څوک پېژني چې ظالمان څوک دي والتزییب زیهم او د هغې پشان کارونه مه کوه کم څیزونه چې هغې کوي اکه شانتې مه کوه او دغه شان ومد العین الى زهرتهم د هغې ښکلا او ډول ته تماشې مه کوه د هغې د ښکلا او د ډول تماشې مه کوه چې ته یو ظالم بنګله ده او ته د هغې تماشه کې ته یو ظالم چې کم دی نو کور جوړ کړی یو ظالم چې کم دی نو پارک جوړ کړی او ته د هغې تماشې کې د هغې د دې څیزونو تماشې هم نه کې وذکرهم بما فیه تعظیم لهم د هغې به داسې تذکره نه کې داسې ذکر به نه کې چې په هغې کې د هغې تعظیمي یعنې زنده‌باد به ورپسې نه وی زنده‌باد به ورپسې نه وی وتأمل قوله تعالی تلک د الله تعالی په دې قول کې لږ سوچ وکړه ولا ترکنو چې الله وی ولا ترکنو فإن الرکون ځکه رکون چې دی هو المیل الیسیر دا لږ غونته ټیټېدو ته وایي لږ غونته ټیټېدل لږ غونته شاملېدل لږ غونته کېناستل چې ورته پروګرام ته راوړل زی ورته پروګرام دپاره ورکول داسې چې کوم دی لږ معمولي غونته کې ته وایي معمولي غونته چې ته د ټول هر څه ذمهواري ولې چې جي زما دا ذمهواري زما ده د کلي کمپین به زه کومه په خبر ورسې وحکیه حکایت شوی دی حکایت شوی دی راشه وګوره ان الموفق رحمه الله چې ابو طلحه دی بل تفسیر کې دا غنوم پورا راغلی صلی خلف امام هغه یو امام پسې مونځ کولو فقرأ بهذه الايه هغه امام د دې آیت قرات کو فغشی علیه دا موفق رحمت الله علیه چې دی را پریوتلو او بی اوش شو فلما افاقا چې کله هوش کې راغی کیل له فی ذالک د تچاوی دا سچل در باندې وشو دا ولی دوی وی هذا فی من رکنا الی من ظلم دا خو چې ظالم ته ورټیټ شوی دی داغه دا حکم دی چې ظالم ته ورټیټ شوی دی جهنم ته بزي نو پکې په بالظالم اسې د ظالم په باره کې څه خیال دی چې ظالم ته ورټیټ دی چې ظالم ته زی ور کړي چې ظالم باندې چیس کړي چې ظالم ته جلسه کړي چې ظالم د جلسې د پاره زی ور کړي د ظالم د جلسې د پاره کمپین چلولې د ظالم د جلسې د پاره اعلان کړي د ظالم جلسې د چې کوم دی خدمت پکې کړي دي دغه د هغه د حال دی چې جهنم ته بزي د دې ظالم بس حالي د دې ظالم بس حالي دی ورته دا ذکر کوي اوس بیا مخ کې وایي ولما خالت الزهري السلاطين امام زهري او ډیر لوی امام تیر شوی دی د بادشاهانو ډیر مخالفو اخر وخت کې یو بادشاه مجبور کړلو د بادشاه عہده قبول کو بادشاه سره بیا په دربار کې ناستو نو كتب الی اخ له فی الدین د یو دینی رورو د شاګردو علماء ذکر کړي د رولمانی ذکر کړي هغه د شاګردو د شاګرد هغه ورته خط لیکلو ورته وی عافان الله دې چې کم دینو مونږ د داسې حال نو ساتي و ایاک ابا بکر من الفتن او تا دې اوساتي اے ابو بکر د کنیتو د داسې فتنو نه فقط اصبحت بحال ته خدا سي حال ته رسیدلې ينبغي لمن عرفك چې څوک تا پیژني هغه د پاره پکار دی چې ان يدعو الله لك ويرحمك چې هغه د الله نتا تر پاره دعا وغواړي او پتا دی رحم وکړي تنن داسې حال ته رسیدلې ځکه چې کوپر ته ورنږدې شوی تنن سلاطینو ته بادشاهانو ته ورنږدې شو کوپر ته ورنږدې د کوپر په غاړه شوی
د کفر په غاړه شوي. اصبحت شیخا کبیرا ته دومره لوی شیخ او بوډای وقد اسقلت کا نعم الله تا باندې د الله نعمتونه ډیر دي نو او تا ته چې کوم دینو الله خپل کتاب او د علم او د سنت نبی سمجھ درکړي دي. وليس كذلك اخذ الله الميثاق على العلماء ولی الله تبارک وتعالى د علماونه د لوز نه دی غشتي په دې قران کې الله د علماونه لوز غشتي لتبيننه للناس ولا تكتمونه دا قران به خلکو ته بیانې او پټې بینا او د چا چې د حکومتي ارکانو سره معمولی تعلقي دی قران نشي بیانولي دی حق نشي بیان دی به پټي د شان بدای چې دی به پټي دا هغه علماو چې هغه زمانہ کې بادشاہان مسلمانانو بادشاہان به جماعتونو امامانو بادشاہان به قاضیانو چې کوم دینو بادشاہان به قاضیان قضاوت به خپل کولو بادشاہان به د حج چې کوم دینو امیرانو داسې بادشاہان دا غي په باره کې دا ورته ذکر کړی وي چې غي سره خواته زی جهنم ته وځي. واعلم پیشا ان ایسر مرتکبتا دا لږ غونتا چې تا ارتکاب کړی دی واخف محتملتا او دا سپک چې کوم دینو چې تا هغه اوچت کړی نو دا ستا خیال سری انست وحشت الظالم ته د ظالم چې کوم دینو وحشت نه دا غینه چې کوم دینو ته څه شوي دا غینه متاثره شوي او ظلم ته رسیدلی نو دا هغه ورته چې کوم دی دا نو بیا هغه توبه وکړه او را واپس شو دینه. وقال سفیان فرمائی سفیان سوری رحمت الله علیه فی جہنم پا جہنم کی وادن یا وادی دا لا یسکنو الا القراء الزائرون للملوک پا اغی وادی تا بس صرف اکا کاریان او عالمان زی چی کم دا بادشاہانو دربارونو تزی دا بادشاہانو زیارتونو تجیزی بادشاہانو سر چکینی پاسی بادشاہانو نا چی مخ کی رستو گرزی اکی وادی تا بس صرف دکا کاریان او علماء زی او دغه ناتوانان بوردزی دا هغه چې کوم دینو ذکر کړی دي. وعن الاوزاعی دا اوزاعی روایت تی فرمائی ما من شیء ابغض الى الله الله تا یو سیز دومره زیات مبغوز نری من عالم دا هغه عالمنا یزور عاملا چې هغه چې کوم دینو لګیا دی د یو حکومتي رکن چې کوم دینو زیارتونو تزي د گورنر د وزیر اعلی د وزیر د امینه د ایم پی ای داغه زیارت ته چیزی کم عالم او هغه ته خوا ته چمچا او چې کم دینو کیږي په خبرو چلی وی د دنه زیات مبغوث سیس د الله په نظر کې بل نشتا دی د خنزیر نم زیات مبغوث دی الله ته حساب وکا. وعن محمد بن سلمہ د محمد بن سلمہ نے روایت تی فرمائی الذباب علی العذرة مچ په غلو ناستی مچ په غلو غزره غلو ته وای مچ په غلو ناستی احسن من قاری دا د هغه قارین ډیر خيسته او خولي او خدي على باب هؤلاء چې هغه د حکمرانانو په دروازه ولاړ د حکمرانانو دروازې ته ولاړ علم نه دی په غلو باندې چې کوم مچ ناسته دام خيسته او خولي او خدي دا څوک وای دا محمد بن سلمہ وای. ومن دعا للظالم بالبقاء چاچ ظالم سړی د پاره دعا وکړه د بقا فقد احب نو دی انسان مینا محبت وکړلو ان يعصي الله في ارضه چې د الله په دې ځمکه باندې د نافرمانی کیږي د دا خوخه کا ظالم ته څنګه ته دعا کې ظالم ته خو بخیری کې لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم ظالمانو ته بخیری او ظالم ته چې دعا وکړه وی دی انسان د الله په ځمکه باندې معصیت خوښ کو ولی ظالم خدای الله په ځمکه معصیت کوي دا. ولقد سئل سفیان عن ظالم د سفیان نه تاسو شو د داسې ظالم په باره کې اشرف علی الهلاك چې هغه د هلاکت نږدې وي هلاکیږي او تباکیږي لګي او ځان کدنې لري او سخا مرض لکه مشرب چې څنګه په سخا مرض باندې و کدا نورم په الله ولګي نو چې څنګه هغه دک شانتي مرض باندې اختوي تاسو شو پی بریتن او بالکل په خشک او شاړه کې پروت دی د تندنه مری او سخت ګری نو هل یسکی شربت ماء نو آیا یو سړی ته د اجازه شته چې په د باندې یو ګټو بوس کی فقال الله نا
نشته اجازت پس پی اوس کا په خنزیر اوس کا پس پی باندې یوې زنانه وبس کلی هغه په الله جنت ته بوتلې وه هغه ډمه وه زناکاره وه خو لیکن په ظالم سړي نه دی د باندې کړي په دغه وخت کې اوبوس کلی نو تم د ظالم ملګری شوې تم ظالم شوې فقیل له یموتو چا ورته ووي چې دی مري که نه یا لکه دې که اوس بنس کې مري وی دعه یموتو پرېږدې ده چې مردار شي دنه ته د جمدې کول غواړي دا خطیب شیربینی دته وی سراج المنیر دا الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی دی د دې آیت لاندې د ډېر ښکلی تفسیر کړی دی فرمایي فيه 4 مسائل په دې کې 4 مسلې دي الاولى لومبنۍ مسله دا ده چې الرکون حقیقت الاستناد والاعتماد رکون دې ته ویل کېږي چې انسان چې کوم دی نو چاته ور ښکته شي ور ټیټ شي او هغه د ته ټیک ولګوي والسکون الی الشیء او یو څیز طرف ته چې کوم دی نو ساکن کېدل والرضا به په یو څیز باندې راضي کېدل نو قال قتاده وی معنی د دې دا ده چې لا تودوهم تاسو هغوی سره چې کوم دی مینه محبت به نه کوئ ولا تطویعوهم اطاعت د ظالمانو به نه کوئ ابن جریج فرمایي لا تمیلو الیهم ای ته به مایله کېږي نه ابوالعالیه وی لا ترضوا اعمالهم د هغوی په عملونو به راضي کېږي نه قال ابن زید وی الرکون ها هنا دلته د رکون نه مراد دی الادهان دلته د رکون نه مراد ادهان دی مداهنت دی مداهنت څه ته وی دین نړولو ته وی دین پټولو ته وی دین سپکولو ته وی او بیا سفیان ثوری نه د نقل کړي دي اب ان شاء الله راضی مخکې یو ځای کې ما تاسو ته حواله درکړې وه او بیا ورستو چې کم دی نو ان شاء الله راضی په سورت عنکبوت کې اذا رأيت عالما كثير الاصدقاء کله چې ته یو عالم ووینې چې د هغه ملګري ډېر زیات دي دوستان یې ډېري او روزانه پاټې وي کله یو ځای دعوت کله بل ځای دعوت او ډېر ملګري وي نو فاعلم بانه مداهن پیشه چې دا عالم مداهن دی ولې که عالم حق وي د ده به یو ملګری هم نه وي د حق سړي ملګري نی ولې ته دا عالم چرته د پیغمبر نه زیات خوږې ژبې والا شوی څه دی د پیغمبر نه زیات مهربان شوی دی نوح علیه السلام خلکو په کاڼو ویشتو د ده ملګري ډېر دي دا ولې ابراهیم علیه السلام خلکو ورته غورځولو د ده ملګري ډېر دي دا ولې موسی علیه السلام خلکو د وطن نه بار کولو د ده ملګري ډېر دي دا ولې نبی علیه السلام خلکو د مکې نه بار کولو د ده ملګري ډېر دي دا ولې اذا رأيت عالما كثير الاصدقاء فاعلم بانه مداهن پیشه چې دا مداهن دی د مسله پټه کړې ده د دین پټ کړی دی د دین صرف او صرف خېټه کې اچولې دی د حلوا ته دین ویلی دی حلوا ته په خبرو رسېلی دا نو دا ذکر کوي وذلک او دا لري چې الله ينکر علیهم کفرهم چې دې چې کم دی نو په ده باندې د کفر خطره ده دویمه مسله دا ده چې جمهورو چې کم دی نو دې کې بس دې بیا نور لغتونه ذکر کړي دا و تفسیر قرطبی خو دې باره کې به تاسو ته بیا چې کم دی نو خلک یو بله دوکه درکوي ودرکه چې دې مو ویم نو بیا به درته دا خبره وکړم دې ته روح المانی وایي حنفي کټر دا نور خوشافیانو دا کټر حنفي دی او ابولی چې کم دی نو دا د اندلس علاقې او د دغې علاقې و هلته کې دا پیرپرستي هم ډېره زیاته وه نو دې ډېر ښکلی تفسیر کوي دی وی لا تمیلو الیهم ادنا میل لږ به هم نه ورټیټېږي والمراد بهم المشرکون مراد د ظالمانو نه مشرکان دي و ابن ابي حاتم او ابن جریر نقل کړي د ابن عباس نه وفسر المیل او د میل تفسیری کړي بمیل القلب الیهم بالمحبه چې چا سره ستا د مینې چې کم دی نو د زړه مینه محبتي نو دا تا هغه ته ور چې کم دی رکن شوي وقد یفسرو کله کله تفسیر کوي بما هو اعم من ذلک د دې نه زیات اعم کما یفسر الذین ظلموا بمن وجد منهم ما یسمى ظلما مطلقا چې پچا کې مطلق ظلم وي مطلق ظلم بیا دې رستو چې کم دی نو ذکر کوي د ډېر اوږد باس کړی دی او دا خطیب شیربیني چې کم باس کړی دغه ټول چې کم دی نو ذکر کړي دي خو یو دوه خبرې کړي دي
وعن الاوزاعی دا اوزاعی نے نقل کړی دی ما من شيء ابغض الى الله من عالم يسور عاملا دا ما تستوي دا الله په نظر کې د ټولو نه مبغوث ترین هغه عالم دی چې د عاملانو زیارتونو ته ځي. عامل چاته وي؟ عربی کې عامل گورنر ته، وزیر اعلی ته، وزیر اعظم ته، صدر ته، دی خلکو ته چې کوم دینو عامل وي چې د دې خلکو په دربار باندې ګرځي. او د بیا د محمد بن مسلمه نه هغه کولم راوړی وی الذباب على العذرا په غلو د پاسه مچ ناستي وي احسن من قاری على باب هؤلاء دی دروازه کې چې کم کاری ناستي دا غنه زیات خېستري. او بیا اک نور ټولي خبرې چې کم دی وروړي دي او ورپسې چې کم دینو هغه د امام هغه مسئله ذکر کړی دا. نو دا د ټول چې کم دینو دم باس کړی دی. دی باره کې بتاست یو سړی دوکه در کوي چې مړه دا دیوبندیان نه دي کنه، دا دیوبندیان نه دي. ځکه چې نن سبا دین څه ته ویل کېږي؟ دیوبند ته وایي. الان کې دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. په خبرو سری ټیک د دیوبند یو حق فرقه ده په خبرو سری. خو د نن سبا چې کم دیوبندیان دي کنه دا ګورې د کم دینو دا ټول بدعتیان دي. دا د دې تفاسیرو کې چې ته بیا وګورم بیا تا ته اندازه کېږي. نو دا د دیوبندیانو پلار دی. دی مې ورپسې راو دا د دیوبندیانو پلار دی. دا معرف القرآن دی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه. لږ به دی وګورو. دا اردو به درته ویم. ولا ترکنوا الى الذین ظلموا یعنی ظالموں کی طرف ادنا میلان بھی نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے. لا ترکنوا مصدر کون سے بنا ہے جس کے معنی کسی طرف خفیف سے میلان اور جھکاؤ اور اس پر اعتماد اور رضا کے ہے. اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ظلم اور جور میں خود مبتلا ہونے کو تو دین اور دنیا کی تباہی سبھی جانتے ہیں، مگر ظالموں کی طرف ادنا سا جھکاؤ اور میلان، ان سے راضی ہونا، ان پر اعتماد کرنا بھی انسان کو اسی بربادی کے کنارے لگا دیتا ہے. اس جھکاؤ اور میلان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق صحابہ و تابعین کے چند اقوال منقول ہے جن میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو. ابن جریج نے فرمایا ظالموں کی طرف کسی طرح بھی میلان نہ رکھو. ابو العالیہ نے فرمایا ان کے اعمال اور افعال کو پسند نہ کرو. قرطبی سدی نے فرمایا ظالموں سے مداہنت نہ کرو، یعنی ان کے برے اعمال پر سکوت یا رضا کا اظہار نہ کرو. د ظالمانو په بدو اعمالو به خاموش نه پاتې کېږي. د دې دا معنی که په بدو اعمالو خاموش پاتې شو نو ته ظالم یې، تب هم پکې چې کم دی نو دلیږي بیا نو خاموش به نه پاتې کېږي. که خیر دې څوک دې د مدرسې نه وباسي. اکرمہ نے فرمایا ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ظالمانو سره به نه کېنئ. قاضی بیضاوی نے فرمایا شکل اور صورت، پیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے. قاضی بیضاوی نے فرمایا ظلم و جور کی ممانعت اور حرمت کے لیے اس آیت میں وہ انتہائی شدت ہے جو زیادہ سے زیادہ تصور میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کی طرف ادنا درجہ کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا. امام اوزاعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے. مظہریم دا خبر نقل کرے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے بجز اس کے کہ کسی مجبوری سے ان سے ملنا پڑے. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی صلاح اور فساد میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے. کہ ظالم سرکینی خو ظالم بے
اسی لیے حضرت حسن بصری نے ان دونوں آیتوں کے 2 لفظوں کے متعلق فرمایا ولا تطغوا ولا ترکنوا، دا 2 لفظوں دی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو 2 حرف لا کے اندر جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ پورا دین د 2 لاگانو ترمینزا، د 2 لا ترمینزا، لا ترکنوا ولا تطغوا، لا ترکنوا لا تطغوا، طغیان مکوا اور رکن الی الذین ظلموا مکوا. دا پورا دین دے، پورا دین. ایک پہلی آیت میں لا تطغوا، دوسرا اس دوسری آیت میں لا ترکنوا. پہلے لفظ میں حدود شرعیہ سے نکلنے کی، دوسرے لفظ میں برے لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے، اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے. دا دیوبندیانو پلار ہوئی دیم پا دیوبند کی رچانا کم نرے. مولانا سید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو پات چوئے دا ډیرو علماء استاز دے. رشد القرآن دا دینوم دے، تفسیر پختو کے دے، یاران بے ډیر گوری دیبم لگون تا کیوں گورو دکی او خبر دے میں غیل روڑے دے. ولا ترکنو، رکون مکوے، دا دا رکون نا مشتق دے، دے پختو دے نا پختو بے وایو. او رکون لگ او معمولی میلان طویلی شی، او دا ظالمانو نا مراد یا مشرکان دی او یا عام دی چی مشرک وی که پاسک وی که بدتی وی، که بدتی وی. ارسونو تا بنزی خواه میلادونو تا ورسونو تا دی سیزونو تا بنزی، دا چکم دی رکن الی الذین ظلموا، دا ظلم دی. او دا میلان او رکون دا پارا ډیر صورتونه دی. قلبی محبت دا غوی سرا، دا غوی تعظیم، دا غوی تعریف، دا غوی صفتونه کول، دا غوی سره ملګرتیا کول، مجالست کول، ناسته کول، دا غوی ملاقات بغیر د شرعي ضرورت نه کول، دا غوی په اعمالو باندې راضي کېدل، دا غوی سره مشابهت اختیارول، دا غوی پشان لباس اچول، حلیه جوړول، دا ټول په دې کې داخل دي. صاحب د کشاف وغیره ویلی دي چې فکر وکړه په دې کول کې. ولا ترکنو، زکا چې رکون معمولی میلان توای چې دا سبب دی د پاره د مس النار، چې معمولی میلان د مس النار سبب دی، نو چې پورا مایل شي ظالمانو ته یا پخپل ظالم وي نو داغه به سحال وي. حکایت شوی دی چې موفق رحمت الله علیه ما تاسو ویلي پورا نوم لیکلی ابو طلحه العباسی د نومو په یو امام پس مونږ کولو نو هغه د آیت ولستلو نو دی بې هوشه شو. کله چې په هوش کې راغی چاته تپوس کو چې دا ولې، نو دو ویل چې دا خو حال د هغه چا دی چې میلان کوي ظالمانو ته، نو د ظالم بس حال وي. د سفیان نه یو سړي تپوس کو، دې خبرې لمې دی وروړې، دا نور ټولې خبرې د نورو کې وي، دې خبرې لمې دی وروړې دي. د سفیان سوری رحمت الله علیه نه یو سړي تپوس کو چې زه ظالمانو ته کپړې ګنډم درځیم، ظالمانو ته کپړې ګنډم، نو آیا زه به د هغوی په مددګارانو کې شمار کېږم که نه؟ زه د هغوی د ظلم مددګار شوم که نه شوم؟ نو هغوی ورته وفرمایل چې نه، ته پوره ظالم یې، پوره ظالم، د ظالم مددګار نه، ظالم ظالم، ته ظالم یې، ته په ظالمانو کې. او مددگار هغه خلق دي چې پتا باندې ګونټ او ستن خرڅي، پتا چې کم سړی تار او ستن خرڅي ا د ظالم مددگار دی. ته حساب وکړه چې تا ته خپل مزدوري واغشتا کې دي چې د ظالم نه بری ډیره مغشتي، ولې ظالم خود دې سيزونو پروا نه کوي، هغه ډیره پیسې ورکوي سړی ته، خو په ظالم باندې سودا خرصول نه دي. دا د ظالم د ظلم ملګرتیا او تعاون او امداد دی، او ظالم ته کار کول، د ظالم حکومت کې نوکری او ډیپټي کول، دا چې کم دی نو سری دا عین ظلم دی. نو اوس چې تا ظالم ته جلسه کړې ده، تا د ظالم د جلسې دپاره کمپین کړی دی، تا د ظالم دپاره د خلکو نه اوټ غوښتې دی، تا ظالم خپلې محلې ته راوستې، تا ظالم ته چای کړې ده، تا ظالم ته روټۍ کړې ده، تا ظالم ته چې کم دی ځای ورکړې، نو ستا به څه حالي، څه حال به دي؟ په خبره ورسېلي دا ذکر کوي. ها
وی زه ظالمانو له کپړې ګنډم نو آیا زه به په هغوی په مددګارانو کې شمارېږم؟ نو هغوی وفرمایل چې ته په ظالمانو کې او مددګاران خو هغه څوک دي چې په تا باندې ستن او تار خرڅوي. د حسن بصري رحمت الله علیه نه مروي دي چې الله دین د دوو لاګانو په منځ کې راوستی دی. اما تاسو ته ووي لا ترکنو لا. نو لهذا دی کې تاسو اوس وکتل چې دا سو دا چې کم دی نو د ظالمانو د ترکنو د رکنو د دې تفسیرو. اوس لږ حالات حاضره باندې نظر واچوي. تاسو ماته په پاکستان کې داسې یو پارټي وښایې سیاسي چې هغه ظالم نه دی. یریږئ ما دا شی تاسو طرف ته نه دی چې تاسو دا یو مال پیپل والا ظالمان دي که نه دي؟ جواب راکوئ. دي نیشنل والا ظالمان دي، مسلم لیگ والا ظالمان دي، او دا مولیان د دې درې واړو ملګري پاتې شوي که نه دي پاتې شوي؟ نو دا د هغې نه زیات ظالمان دي. دا د هغې نه زیات ظالمان دي. په خبره ورسېلې پی ټي آی والم ظالمان. نو د ظالم ملګرتیا دی په کم حکومت کې نه دی پاتې شوی او کم حکومت ظلم نه دی کړی. دا جیلونه چې کم دی نو څه دي د ظلم چغې وی لګیا دي چې ظالمان دي دا حکومت ټول دا ټول چې کم دی پاکستانیان دا ټول سیاسي پارټۍ دا حد درجې ظالمان دي او دا مولیان چې کم دی نو دی ملګري پاتې شوي دي. د پیپل خپې د سټلې دي، د نیشنل خپې د سټلې دي. د نیشنل دپاره کله سره کاپیران کي او کله د زمزم په اوبو ولامبئ، کله سره کاپیر او کله د زمزم په اوبو ولامبئ. په خبره وسلې دا د الله کتاب دی، د الله کتاب. او د ویلي دي چې ولا ترکنو الی الذین ظلموا چې کم سړی تا نه چې کم دی په دې خبره وټ غواړي که نه چې دا د کتاب دپاره دروغ وایي، دروغ وایي. په خبره وسلې دا صرف د خپلې خېټې دپاره دی. د الله د کتاب دپاره دوی څه هم نه دي کړی. ودې ښایي چې څه کړي د الله کتاب دپاره. او که تا ته څوک دا دوکه درکوي چې دا مدرسې او دا جوماتونه بچ کړي، په امریکا کې مدرسې او جوماتونه شته خو جمعیت علما اسلام نشته هلته چې بچ کړي دي. په انډیا کې شته هلته چا بچ کړي دي. دا د الله په قدرتونو ولاړ دي، دا د الله په قدرتونو ولاړ دي او دا الله بچ کړي دي. په خبر ورسېلې بعضې داسې چې کم دی نو مشرکان شته عالمان و یره کچره چې کم دی نو دوی نه وي که نه وي موږ به بیا دلته جومات کې نه وي ناستې. هلکه ولې دا چې کم دی خدای دی څه زه دلته جومات کې الله کې نولیم. دا وس او توفیق ما ته الله را کړي، دا جومات الله ودرولی دی. موږ د الله په چې کم دی نو په توفیق سره دا ټول هر څه کوو. په خبره ورسېلې او د الله دا او دا ټول هر څه کوم د الله دپاره. خو دا هر څه ترېنه بر شي نو بیا هېڅ هم نشته. د الله هغه قدرت چې ترېنه بر شي بیا هېڅ هم نشته. په خبره ورسېلې نو دا خبره به ذهن کې بالکل نه راولې. ایس موږ د هیڅ چا خاطره چې کوم دی او د هیڅ چا د وجې نه موږ داسې نه یو. موږ صرف الله تبارک وتعالی داسې کړي یو. دا د الله په فضل دی، د الله په فضل. ځکه چې په امریکا کې مدرسې شته، په برطانیه کې مدرسې شته، په انډیا کې مدرسې شته، په روس کې مدرسې. هغه چا بچ کړي؟ اچا بچ کړي الله. الله اسوک ساتي الله، هغه څوک چلی الله. نو دا دلته به الله چلی چې په سرو کافرانو کې الله چلی، په دې مسلمانانو کې به الله نه چلی. دا څوک سیاسي جماعت او سیاسي پارټي نه چلی. ها دا ذهن کې به دا نه راولې او نه موږ چا نه به چې کم دی نو دا مجبوره یو. او اوس مو وپېژندل چې دا ظالمان دي چې چاته م اوټ څوک غواړي دا ظالمان دي. ښه چې چاته م څوک اوټ غواړي، که مولا ته غواړي او که امي ته غواړي، که نیشنل ته غواړي، که پیپل ته غواړي، که پی ټي آی ته غواړي، که مسلم لیگ ته غواړي، که چاته م څوک اوټ غواړي دا ظالم دی، دا ظالم دی. دا څوک دی؟ ظالم. نو دا ستاسو ته چې دلته په کلي کې په منبر ناست دي دا ظالمان دي، دا ظالمان دي. ښه خبره دی له چندې مندې مه ورکوئ، دا ظالمان دي. دا ذکر کوي ولا ترکنو تاسو مټیټیږئ الی الذین ظلموا هغه چا طرف ته چې ظلم کړي فتمسکهم النار وګرنا بیا به ولګي تا ته اور، وګرنا بیا به مسکي تا اور، وګرنا بیا به پریوزي ته اور ته. وما لكم من دون الله نبوي بیا تاسو ته د الله نه علاوه من اولیاء څوک دوستان ثم لا تنصرون بیا بس تاسو مدد هم نه کولی کېږي. ګوره د ظالم چې ملګری شي بیا مدد نشته، بیا امداد نشته، بیا د الله دوست نه دی. موږ دوی ته وایو که تاسو په حقه یې چې او زموږ دا جماعت چې دی دا بالکل دینی جماعت دی نو بیا ته هېڅ چا ظالم پورې مه انخله.
من خلا نو د الله نصرت به در سره خو چې ته چا ظالم پسې ونخلې نو ستا کوره باد شي خو د الله نصرت او مدد نی نور ټول دین نړیږي لګیا دی مدرسې په پاکستان کې روانې شوې جوماتونه روان شو تا په هېڅ اکشن وانهوشتو اسم ونه شول اسم په خبره ورسې علما شهیدان شول علما د تورو تنبو شاته شول تا اسم ونه وي ولې چې ته ظالم پورې انخته لګیایي او چې ظالم پورې ونخلې نو بیا دغه خالي کنه نو جینې پسې به بیا رواني الله دې عمل کولو توفیق راکړي نور څه ونه وایي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي واړه او لوی ګناهونه مو معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي دین اسلام کې موږ پوره داخل کړي دینداري زموږ کورونو ته راولي بېدیني زموږ د کورونو معاشرې نه ختمه کړي یا الله دا پاکستان چې په کوم مقصد او غرض جوړ دی د الهي کلمت الله دپاره د دین دپاره د شریعت دپاره د قرآن د قانون دپاره یا الله هغه قانون پکې نافظ کړي یا الله دا کم کفري قانون چې دی جمهوری قانون چې دی یا الله دا دلته نه ختم کړي او دا څوک چې جمهوریت دپاره او د دې کفر دپاره منډې تړې وی لګیا دي او دین ورته بدل کړي ته ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نه وي یا الله ته د دغې کفر سره غرق او تباه کړي ته د دغې کفر سره د دې پاکې ځمکې نه پناه کړي یا الله جیلونو کې څومره پراته مسلمانان دي بې ګناه علما طلبا ملک دننه د ملک نه بهر یا الله د ظالمانو دا جیلونه ورته مات کړي یا الله صحیح سالم غانم یې خپل بچو ته واپس راولي خپل ملګرو ته واپس راولي خپل سبقونو ته واپس راولي خپل مدرسو ته واپس راولي خپل جماعتونو ته واپس راولي خپل مور پلار ته واپس راولي یا الله په مخ د ځمکه چې څومره مسلمانان لګیا دي جهاد فی سبیل الله کوي صحیح طریقې سره د الهي کلمت الله دپاره یا الله ته د هغې نصرت او مدد وکړي امداد یې وکړي د کورونو مالونو عزتونو د اولادونو حفاظت وکړي یا الله بالخصوص فلسطین کې د هغه مجاهدینو خصوصي نصرت او مدد وکړي امداد یې وکړي یا الله فلسطین کې چې کم مسلمانان زخمیان دي کم پریشان دي یا الله هغې پریشانۍ او هغه زخمونه ختم کړي د خپلې خولې لاړې دارو کې صحت کامل ورته نصیب کې یا الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد